امین 15 بلوري په جیب کې لرل او 4 بلوري نور پیدا کړل او ورسره یو ځای کړل. وروسته هغه خپل ملګري څخه نور بلوري وګټل او خپل بلوري څومره کړل؟ 3 چنده کړل. تاسو یو ریاضیکي افاده ولیکئ چې پورته حالت پکې ښودل شوی وي، عملیه یې سرته مرسوئ. نو مونږ راځو، مونږ لیکو چې امین مخکې له مخکې نه 15 بلوري لرل، څو بلوري پیدا کړل؟ 4. نو دا ورسره جمع کوو، جمع 4. دا ټول شول 9 بلوري. وروسته بیا چې ملګري سره بلوري کوي نو خپل بلوري 3 چنده کړي، هغه نه یې ګټي نو 3 چنده شول. نو دا به اوس مونږ ښیو 3 چنده. نو د 3 چنده کېدو نه مخکې ټول دومره بلوري ورسره وو، دا به شي ټول 9 او دې سره چې دا چې 3 چنده کېږي دا به ضرب 3 کېږي. نو دا ټول د امین بلوري دي او دلته دا چې اوس څومره کېږي دا یې مونږ نه دي غوښتي، خو که دا مونږ ضربولی نو اول به مو دا سره جمع کول، 4 5 9 ضرب 3 بیا 28 کېږي، خو مونږ نه یوازې دا غوښتي چې دغه افاده ولیکو او عملیه سرته ونه رسوو.